درې څلور پنځه یا شپږ او څه پیسې دي دا دواړه جمع کا یا نور شیونه دي تا ته معلوم دي خو هغه شی چې زیر استعمال دی دی باندې زکات نشته لکه کور لکه گاډي دی باندې زکات نشته دا باندې حسابي کې پکې هغه شی چې هغه اضافي تاسو سره پروت دی کال په تیر شوی دی د ټولو مجموعه ونیمه تولې برابر دی نو بیا زکات ورکړي او زکات په 100 کې 2.5% دي یعنی 40,000 باندې 1,000 روپے 40,000 باندې 1,000 روپے نو تاسو سره چې شې دي دا ټول جمع کا قیمت یو باسا او دا هغه قیمت به اندازه ولګوا چې ونیمه تولې سونه پکېږي او کنه کېږي کپی کېږي نو بیا زکات ورکړي او کنه پکېږي نه به ورکړي پاتې شو پلاټ کا پلاټ تا غسته د کور جوړولو لپاره او پروت وز دي نشته دی باندې زکات نشته او کته غسته د کاروبار لپاره ګټه پکې نو دغه قیمت وباسه ککال به تیر شوی او دغه قیمت مطابق به دغه زکات ور دا دغه جواب ده دا یو بل سوال ده کیا گانا سننے سے واقعی 40 دن کے لیے ایمان چلا جاتا ہے دا هغه اضافي خبرې دي چې کم خلق خپل خبرې کې زور پیدا کوي دا څه خبره نشته البته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باره کې انتهایی شدید ترین حدیث دي لکه هغه فرمایي چې مازله غواړي چې د دې په وګونو کې سیسه پګلاو کما او پکې وای چوما او بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غانا د زنا د لپاره د بدکاری د لپاره منتر دي منتر لکه منتر وای جادو کوي یا سړی د بیا آرام شي همدا غرانګي غانا د زنا آغاز دی بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه واخوته وبا چي بوټو ته وبا چي او دا په تربیږي او غټي همدا غرانګي دا غانا اوریدل دا د بدکاری د لپاره هغه وبا چول دي چې هغه په تربیږي نو دمر غټه ګناه ده نو دینه علاوه نور ګناه د اضافي شیونه چې پکې مونږ ولګو د دې لپاره چې دا حکم سخت شي په د اضافي خبره پکې پکار نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی نو به څه د لپاره کوي صحیح ده جی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين یا الله زموږ د ناس خپل دربار کې قبول کړي یا الله د کوم قران چې موږ ویلې دا تمغه ته اوخای په دې کې چې کامیاب زیاتې شي ول تعالی غي موږ ته معافي وکړي یا الله تعالی موږ د ریانا یا د دنیا بل مفادات نه بچ کې الله تعالی تمغه خپل رضا د پاره کې او د کار د خپل رضا د پاره وګرځي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ والدین ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی ټول مسلمانانو نارینه او زنانه ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی زموږ مردگانو مشرانو کشرانو ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ دعاګانې قبول کړي بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من